د ماپښین د لمانځه څخه مخکې 4 رکعاته سنت چې ما وتا کوو او 2 رکعاته سنت ما وتا بعد کې کوو د 8 رکعاته سنت مؤکده بلل کېږي ما وتا خامخا کوو د دېغه سره را ولاړ څه 2 رکعاته نفل وکړه 2 رکعاته نفل د الله رسول فرمایي د جهنم اور الله رب العزت پرته حراموي چې کوم سړی ماپښین 4 رکعاته سنت مش کوو بیا داغه څه بعد 2 رکعاته سنت کوو د فرض سما بعد 2 رکعاته نفل نور ورسره وکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ابو داود شریف ترمذی شریف حدیث دی د الله رسول فرمایي د جهنم ور الله پرته حراموي چې ته همیشه 8 رکعاته خو کوو د فرض څخه علاوه 2 رکعاته نور سره کوو الله رب العزت دا اعزاز او مقدار کوي د قیامت پر ورځ تر ټولو لویه پریشانی د جهنم اور دی دلته د الله رسول و ما او تا ته 8 رکعاته کوو چې کوو 2 رکعاته نفل ورواچو د الله رسول فرمایي د جهنم اور الله پرته حراموي دا سمه خبره ده لیکن کول ډیر ګران دي کله به مش کوو تاسو کوشش وکړئ عزیزانو والله څه معلومه ده الله رب العزت پر یو معمولی خبره وبخښي څه معلومه ده الله رب العزت په دې یوې ورځې پر منځ باندې زما استاد ابد الاباد مغفرت چې دی هغه فرمایي دا خبره ختمه